د تهجد مونځ په کوم وخت کې افضل دی او آیا د دې لپاره خوب دا شرط دی او که نه دی شرط او کم از کم څو رکعاته او زیات نه زیات څو رکعاته دغه مونځ ادا کولی شي. ګران کتونکو د تهجد لپاره چې کله ماسخوتن مونځ ادا شي د دې نه واخله تر هغه سهاره پورې چې سهار مونځ وخت نه داخل شي په دغه منځ حصه کې ته تهجد په هر وخت کې ادا کولی شي، خو افضل او بهتر چې دا د شپې منځ حصه او اخر حصه ده او دغه تهجد لپاره کم از کم انسان د لپاره 15 منټه چې ودوي دغه خوب هم کافي دی. خو که چېرته یو مسلمان هغه شپې 2 بجو پورې 3 بجو پورې ویښ دی او د ودرېدو نوافل ادا کړي نو دا په تهجدو کې نه حسابېږي. نو تهجد لپاره خوب دا شرط او ضروري دی، اگر چې دا 10 منټه وي اگر چې 20 منټه وي، خو دغه خوب د لپاره دا ضروري او لازمي دی. او کم از کم دغه تهجد چې دی 2 رکعاته او زیات نه زیات په حدیثو کې چې کوم راغلی دی هغه 12 رکعاته. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خپله زندګۍ کې همیشوالی چې دی هغه په 8 رکعاتو باندې کړی دی. نو دې وجې نه حنفیه د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مبارک په مذهب باندې 8 رکعاته دا افضل دي، یعنی که چا 12 رکعاته وکړل په دې کې څه خبره نشته دی، خو 8 رکعاته تهجد ادا کول دا افضل او بهتر دي. او کوم انسان چې په ځان باندې دا یقین او ګمان وي چې زه به خامخا تهجد لپاره راپاڅېږم، نو هغه دا بهتر دی چې ماسخوتن کم فرض وي سنت وي هغه ادا کی او دغه وتر واجب چې کوم دی دا پرېږدي او کله چې تهجد لپاره راپورته شي هغه تهجد ادا کی، هغه تهجد پسې وروستو دی وتر ادا کی. خو که چېرته په ځان باندې دا یقین نه وي چې زه شاید تهجد ته راپورته شم شاید راپورته نه شم، نو په دغه صورت کې دغه مونځګزار دپاره دا بهتر دی چې دغه ماسخوتن مونځ سره د وتر مونځ هم ادا کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.